خبر پنځشیر کې نښتې 4 طالبان وژل شوي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلی کوم. پنځشیر کې سیمه‌ییز سرچینې وایي په دغه بلای کې 4 طالبان له مقاومت جبهې سره نښتو په پایله کې وژل شوي دي. د سرچینو په وینا دا کسان پنځشنبه د زمري پر شپږمه عنابي ولسوالۍ په دربند فراخ سیمه کې وژل شوي دي. سرچینې زیاتوي چې طالبانو مقاومت جبهې ترمن تیر شپې لا 2 بجو راهیسه په عنابه ولسوالۍ کې پیل شوی او 2 ساعته یې دوام درلودو. تر اوسه د نښتې رامنځته کېدو څرنګوالی په اړه راپور نشته دی. د طالبانو او مقاومت جبهې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې هم په شتل ولسوالۍ کې طالبانو پر یو کاروان له مقاومت جبهې له یو چریکي برید څخه راپور خپاره شوی چې د سرچینو په وینا په دې برید کې پایله کې 12 طالبان جنګیالي وژل شوي دي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.